انسانه الله دې نه لږ څه غوښتلي دي اوس وکړه قیامت په ورځ به ته ډېر څه قربانول غواړې خو هغه درنه بیا نه کوې اوس تا ته الله څه ویلي دي وایي زما بندګي کوه داسې ګران کار دی وایي شرک مه کوه ښه واضح یې درته ویلي دي لمونځ کوه اودس کوه روجې نیسه زکات ورکوه حج او عمره کوه ذکر او اذکار کوه علم کوه نور چې کوم عبادتونه هغې درته ښوولي دي د آخرت سختو ته وګوره دې عبادتونو ته وګوره هېڅ هم نه دي ګورې هېڅ هم نه دي د قیامت په ورځ به لوی ارمان وکړي لوی ارمان چې هغه اسان مونځ ما کړی ارمان چې هغه یو څو روپاټۍ ما د الله په لار کې لګولی وی نن ته هغه ټوله ځمکه قربانول غواړې خو هغه نه قربانېږي ارمان چې ما هغه معمولي وخت د الله د دین دپاره ورکړی وی ارمان چې ما هغه بچي د الله د دین دپاره وقف کړی وی ارمان چې ما هغه بچو ته دین ښوولی وی ارمان چې ما په دې دین کې ځان خاورې کړی وی خو په هغه ورځ دا ارمانونه به فایده نه درکوي نو دا هم اوس یو سړی وایي چې امام بخاري باب راوړی دی چې باب په بیان د دې کې چې چا سره مناقشه وشوه دی هلاک دی نو دا هم یو قسم مناقشه ده که نه الله ورته وایي ګورئ ما دنه لږ څه غوښتلي و تا نه دي کړي مناقشه ده خبره اتره ده